بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیات کېناستو، نفسیاتي طور باندې زیات نستی، بیا هغه نه بعد بیا نستی مزاج سره اتفاق نه کوي. پښتو کې صحیح څه لنډه وي خوږه وي، خو که ډېره یې لنډه کړو چې کوم کار ماته سپارلی شوی دی هغه سره بیا انصاف ونه شي. د نشي بنګش جو نظم څه عنوان یې اقبال جرم دی. د ښکلي روح کتاب کې د کور مې سندرې د کور مې تاریخ کې یو سنگ میل دی. دا کتاب د ټولو شاعرانو هغه انتخاب دی کې موجود دی، ټولو خپل ښه روح کار کړی دی. خوشقسمتي مې دی د معاشرې سترګو ته مخامخ یم، د یوې ړندې معاشرې سترګو ته، چې خپل سترګې کې خپله ړندې دي، چې د کومې سترګې کور کوي دوی کې خوب ریچوي، سترګې ونه وګوري. اقبال جرم د نشي بنګش اقبال جرم نه دی، د اتلاکا کورنیوال اقبال جرم دی. دا ویسه نور څه خوانه نه کېږي، زیات نه زیات نشي ته به مصور کوو، دوه ورځو کې به کېنو اردو ناصر ته به د نظم وړم، خو دا اتو کورنیوالو ته به دا وایم یاره د اقبال جرم ټول وکړو چې د کور مې قیام راشي. یقین کوه چې کوم ځای نه سټارټ خسته دی، خو کوم ځای باندې ختم کړی دی. د دې کور مې علمیه چې د ارسطو د علمیې تعریف یوه حصه که موږ واخلو چې هغه یی چې داسې ځای نه یې شروع کړه او داسې ځای باندې یې ختم کړه چې نه یې آغاز وي نه یې انجام وي. دا خو کیدای نه شي چې آغاز و انجام یې نه وي، خو مطلب دا دی چې داسې مقام نه شروع کړه او بیا داسې مقام باندې ختم کړه چې هغه خوند یې خپل ځای کې پاتې شي. نو دا کوم نظم د اقبال جرم دی انتهایی ښکلي طریقې سره تنقیدي جایزې دپاره ټولو شاعرانو خصوصا نشي صاحب دپاره به حیثیت د ادب یو طالب علم چې شلو کالو نه مو ورسره سروکار دی. یو تنقیدي دبستان مو اوسه پورې جوړ شوي دي، خو دغه خاوره لکه غورځنګ صاحب یې د دې تنقید خاوره نه دی. کساب خپله تله راخیستې دی، دوکاندار خپله تله راخیستې دی، خلاقیات والا خپله تله راخیستې دی. څو پورې موږ چې د تنقید هغه یو شتل یا ټولې نه راواخلو چې یو شته نن سبا په امریکا کې کومه انسانیت پرستانه دبستاني تنقید چې کوم دی هغې پورې نوره پورې په یوې شاعرۍ باندې مو هېڅکله نه پوهېږو، نه یې هغه تنقیدي هغه کولی شو. لکه دا په اتو انو بندو باندې مشتمل دغه نظم تمثیلي انداز یو تمثیل دی چې انګریزي کې الګرین دی ایډیسن ته څه کار پکړی دی، اردو کې ونه محمد حسین آزاد کار کړی دی. د نظم یو تمثیل دی، دغه تمثیل کې نشي صاحب اخري اقبال جرم کوي به حیثیت یو کورنیوالي کوي چې د ګل وطن مو څنګه ازګه ونه ډا کړی دی. اول باندې کې کوم وخت سودی دي منظرنګاري حواله سره میاشتې ته خو ډېرو خلکو تشبیهونه لري کړي دي. د نشي بنګش دلته میاشتې ته کوم تشبیه ور کړی دی لکه پیغله چې مغروره ځي سینګار وي. د پښتو ادب کې به ته داسې کم تشبیه وکړې چې میاشتې ته چا پیغلې سیاه تشبیه ور کړی وي او ورسره ګلي ګلي د مین لارو ته ګوري. د یوې مصرې کې زه د نشي خودي ته سلام کوم، د سور خدا را عاشق دی ما ته غالب یاد شي تغیر میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھے کہ مدا کیا ہے. پښتون عاشق ورمشه دپاره د خپل د محبوبې انتظار کوي. دا نشي دی چې په د نظم اول باند کې محبوبه په انتظار کې نه ولیده، د حسن غرور یې مات کړی دی. و اندیشان ته کهکشان ته کوم تشبیه په دې اول باند کې دی ور کړی دی. کهکشان هم پلونه پلونه ښکارېدلو لکه څوک مین چې تلي په دې لارو. یو ګوره
دی عاشق و د مین هغه مقام خیر دی د کهکشان هغه څه کوم هغه جاري بریښي هغه نوسي دغه ځای کې دی و عاشق د قدمونو والا ګرد تصور کړی دی د خپل تصور کوم ځای کې دی شم ته اختصار سم نظم سره انصاف اوشي او تنقیدي جایزه مختار شي په دویم باند کې تاسو وخت وي څنګه کوم تمثيل مخته کړی دی خوب ته کله لوړ شي د شپې ولا غېږه وخت چې د شپې غېږه لکه غېږه مو د مور تاسو شپه وخت وي د مور غېږه وخت وي دا تمثيل څنګه خپل روح مخته ور دی نورې خبرې هغه پرېږدم په دریم باند کې تاسو وخت وي قیامت ورځې وي د خوب کسي هغه قیامت ورځې کې او قیامت ورځې څه کوم ماحول وي هغه ته کې څه کوم خالق ویلور دي چې کې خاص جره ټکه تضاد نه و خاص عام کې نوشي مو اشتوزون د خالق ته چې نوشي کمونیست دی نوشي سوشلیست دی نوشي فخر کوه په دغه خبره جمیل کاظمی ته کوي ته سر سید دی په کور د خوشحال شي ونی کاظمی سي سر سید نه دی ته سوچ نه دی موته متصل سید نبی زره خوشحال شي هغه بدون نو کله ته داخله کې چې ته کمونیست ته سوشلیست او زه افسوس سره یم چې کوم خالق چې ته سوشلیست او کمونیست یا وی نظر کې د کمونیزم او سوشلیزم مازار دی دوره خو په پوهه سره د مذهبونه می خو نه دي یو معاشي نظام نماده لکه د سوشلیست کو نشي نو په اسلامي تاریخ کې خټولو کې اول سوشلیست حضرت ابوذر وو نشي بختوار یا ابوذر لاري باندې روان بختوار چې د ابوذر لاري باندې روان ماغه خبره دی کوي هغه ډېر غټه ټکار اخیستی او کته ټکار اخیستی دی د بورژوایت په خلاف د بورژوا کسانو په خلاف او د کې مخته پرخلای نشوم د قیامت ماحول خو وکسه کنه سیج د پردي وطن لوګي ما خام کی سوچ ته فکر وکا د قیامت ماحول هغه پردای وطن یو کی لوګای د یابه سبا غنازم څخه پټون کې ویلو سړی ته یاد شي اندسي مخته قیامت ورځې د صورت تجسس کې پروت ځان ته کوم تشبیه کړل لکه غوړګ چرته خوشي بیابان کې ست غوړګ وکسه خوشي بیابان وکسه قیامت ورځې وکسه نوشي قیامت ورځې غوړګ په شونته کې سرو کې او انسان حالات عکاسي کوي او دین ورسته بیا چې کوم د پنځم باندې کې چې کوم د قیامت والا مناظر دی بیان کړی دي نه زه خو ډیرو دیندارو خلکو ته هم سره شې د نشي دا نظم پړاو کوي څه نشي په میاد باندې او په قیامت باندې سوره بلیو ستي سوره د دیندار ده سوره د دیندار ده او سوره د قیامت باندې بلیو ده ځکه هغه ټول حساب کوي بیا شپږم باندې کې حقوق الله او حقوق العباد هغه ټول تر سره شي ول استراد باندې اطلاع شي او بیا هغه په وجود سره دا ټول خوري کړي د صرف یوې خبرې ته کړي دي هغه باندې هغه اته منام باندې سیریز کې څه صورت سي هغه دا خوري ټول دغه په مرکزی خیال ده تر ته حقوق الله کیا پوښوي ته حقوق العباد کیا پوښوي ته د غوړي کې کوم کتاب ده دا بالکل کلیر ده صفوي ته مختصه خو جنات نشتله پښتنه کوي چې جنات ویني نشم تلای پښتنه نه کوي دا پښتنه باندې کوي آداب په وخت کنه د خدای برګو کې آداب وخت چې پښتنه نه کوي تر حقوق الله مپرادي حقوق العباد مپرادي بیا جنات ویني نشم تلای مونږ دي جهنم حکم تو ویلي صدر کو زبو جهنم ته صوم ویلي بسو پښتنه نه کوي خو سر کې ملګرو نه پښتنه کوي د نظم کې چیرې ارچه مپرادي بیا جهنم ته ویلي سو بیا وته وی ته به جهنم تازه کسي وی چې ورشه د تیا سری تکینا نو په دینه توبه سری تکینا نو په دینه مې هوا کې خو ته پروت وي
وی چې ته د سلسبیل شمال ته ګورې په شبنم فضا کې خو ته پروت وې وی چې ووایه چې ته په جنت څه کړې د جنت غوندې ښکلا کې خو ته پروت وې تا کفران نعمت کړی دی که نه دی د رنګونو انتخاب کې خو ته پروت وې د نخترو اونو ذهن راته چور کړو ما وې هو داسې ښکلا کې خو زه پروت وم چې په یاد اباسین نری شمال و ما وې خو داسې فضا کې خو زه پروت وم د سپینګر اورینو څوکو ته مې خیال شو ما وې هو په پښتونخوا کې خو زه پروت وم ما ته خپل اقبالي جرم نور را یاد شو ما وې ها ما وې هو داسې دنیا کې خو زه پروت وم دا اقبالي جرم اته لکه کورمیول که خپل ځای کې وکړي چې څنګه مې د خپلې جنات مخای ټوټې نه چې د جمیل کاظمي کوکر زیمرسي یایي خو په ناصر کې یایي منشي صاحب دا ته په ناظم کې ویلي دی شاید چې د کورمې کې به امن راشي تاسو ډېره مننه